ستاسو مخکې د سوره زمر د 30 پارې د 2 نمبر آیات تلاوت دې آیات مبارکه کې خالق کائنات جل جلاله فرمایي إنا أنزلنا إليك الكتاب يقينا من دا کتاب نازل کړه دې تاتم در کړه دې مراد دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے منگ دا کتاب تا تنازل کڑے دے تا تم در کڑے دے دا لا ریب کتاب دے دا کلام اللہ دے دا کتاب اللہ دے دا حبل اللہ دے دا فرقان کلام کتاب دے بالحق فحق سرم نازل کرے فاعبد اللہ نو عبادت وکدا اللہ مخلصا له الدین خاص کا دغا اللہ لرا بندگی علاوہ اورا خبر شاہ علا رازی دا پارا تنبیح دا پارا دا خبرداری رازی سوچ وکا فکر وکا غور وکا تدبر وکا خبردار شاہ للہ الدین الخالص خاص دغ اللہ لرا بلندا بندگی دغ اللہ خالص دا بل ذکر رب العالمین فرمائے وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين دا رب العالمین دا طرفنا حکم دادے پیغام دادے خبر دادے ليعبدوا الله بندگی صرف دا اللہ کوئی دا اللہ نہ علاوہ دا ہچا بندگی مکوئی زکد اللہ نا علاوہ ستاسو بالمعبود نشترے ستاسو بالمسجود نشترے ستاسو بالخالق نشترے ستاسو بالرازق نشترے ستاسو بالمالک نشترے وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين عبادتهم دغا اللہ لرا خاص دی بندگیهم دغا اللہ لرا خاص دی حنفاء کلک پادشاہ مضبوط پادشاہ پدغا مسئلہ و پدغا توحید باندے دا اللہ بدربار کے حق عمل قبول لے اللہ رب العزت دا حق عمل قبول لے جاغ کے اخلاص بھی دویم شر داغ دا پاردا دے چاغ پا طریقہ دا پیغمبر بھی اخلاص میں لیکے گی حق عمل چې د هر قسم ریاکاری
نه پاک وي صرف د الله د پاره وي په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وي اخلاص دا د عبادت روح دی اخلاص دا د عبادت زینت دی د عبادت حسن دی د عبادت جمال دی د عبادت بنیاد دی د عبادت ستون دا کوم عمل کې چې اخلاص وي رب العالمین هغه عمل په خپل دربار کې قبلوي لیکن کوم عمل کې چې اخلاص نه وي رب العالمین هغه عمل نه قبلوي لکه څنګه چې د یو انسان نه روح وځي د روح په وتلو سره د انسان بیکاره شو لاس یې کار نه کوي پښې کار نه کوي سترګې کار نه کوي غوږونه یې کار نه کوي ژبه یې کار نه کوي ټول جسم د دغه انسان کار نه کوي ځکه د دغه انسان سره د روح تعلق ختم شو د روح د تعلق قطع راغله لہذا دغه جسم بیکار شو دغه جسم بے فیدې شو لہذا چې کوم یو عمل کې اخلاص نوي د الله رضا نوي هغه عمل هم بیکار دی هغه عمل هم بے فیدې دی هغه عمل د الله دربار کې نه قبلېږي هغه عمل الله ته مقبول او خوښ نه دی د کوم یو کس په عمل کې چې اخلاص وي او دغه کس مخلص وي رب العالمین دغه مخلص دغه عمل په خپل دربار کې قبلوي دغه دا عمل د برکت والا ګرځي یو سړی کور کې اودس وکړي بیا دغه مسجد ته را رواني جومات ته را رواني د جماعت ته راتلو مقصد صرف د دوی دا وی چې رب العالمین زمانه خوشاله شي د پرده کې خلاص دی دا کوشش کوي د دا سعی دا د دا مهنت دی د دا مشقت دی چې زه د الله کور ته ځم الله خوشالوم د الله عبادت او بندګي کوم په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم لہذا دا دمرا خوش قسمت شو دا دمرا سعادت من شو دا دمرا بابرکت شو دغه کس مسجد ترا روان دی رب العالمین تر دغه دا عمل دمرا زیات وقت شو دا د پزړه کې چې کوم اخلاص دی دا الله کوم رضا ده د په یو قدم باندې د ګناه معاف کیږي په یو قدم باندې د نیکی میلاویږي په جنت کې درجه اوچتیږي د صحابه کرامو طریقه دا و چې کله به په جوماتونو ته تلل نو واړه واړه قدمونه به یې ښودل بیا چې کله دغه کس منځه ته لاړ شي جومات ته لاړ شي جمع ته ورسي د جمع ثواب ورته میلاویږي که اول رکعت ته ورسېد که دویم ته ورسېد که دریم ته ورسېد او که تشهد ورسید دغه کس ته د مانځه ثواب میلاویږي الله ورته مغفرت کوي بخښنه کوي تر دې که دا جمع شوي ده لمونځ شوی دی د ده په زړه کې چې کوم اخلاص دی د دغه اخلاص په بنیاد باندې د دغه اخلاص په وجه باندې رب العالمین ورته د ټول مانځه ثواب ورکوي الله ورته ګناهونه معاف کوي ځکه د ده په زړه کې اخلاص دی د الله رضا ده دغه ګوره هغه عمل یې کړی نه دی د اخلاص په وجه باندې رب العالمین دغه نه خوشحالېږي ستا په زړه کې د یو مسلمان سره غم دی ستا زړه کې دا خبره راځي چې د مسلمان تپوس کول د مسلمان عیادت کول چې مسلمان کله بیمار شي د هغه بیمار پرسي کول دا د رب العالمین حکم دی په ما باندې د مسلمان حق دی
ستا پزړه کې اخلاص پیدا شو چې دا مسلمان بیمار دی زه تپوس لورځم لہذا ته دغه کور ته روانې دغه بیمار ځای ته روانې دغه بیمار پرسۍ له روانې د عیادت له روانې ستا دا قدمونه برکت والا قدمونه دي یو قدم دی دو قدم دي لس دي سل دي دا ټول قدمونه ستا د برکت والا دي بیا چې کله لاړ شي دغه بیمار سره ناسي تر څو پورې چې ناسي د رب العالمین د طرف نه رحمتونه یې پتا باندې تر څو پورې د سره ناسي گویا تر جنت په میوو کې ناسي تر څو پورې د سره ناسي دا ناسته د قیمتي ده د هغه په تپوس کولو باندې د جهنم نا د اویو کالو په مسافت باندې لري وته د هغه په تپوس کولو باندې 70000 فرشتي د سحار نه واخلا تر ماښام پورې د مغفرت دعاګانې کوي کچرته سحار تللی او کچرته ماښام تللی دغه مسلمان د تپوس دپاره ماښام نه واخلا تر سحاره پورې 70000 فرشتي د ده دپاره د مغفرت دعاګانې کوي وجه څه شی ده صرف او صرف اخلاص د ده زړه د نیت دا صرف الله مان انما الاعمال بالنیات پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم فرمایي دا عملونو دارو مدار هغه په نیتونو باندې دی دلته د نیت مخلصو خالصو د الله رضای مطلوب وا د مسلمان حق ادا کولی مطلوب رب العالمین ورته ثواب ورکو اجر ورته ورکو بدله ورته ورکړه کدا الله عبادت کې د الله درزا د فراتات به ثواب ملويږي او په طریقه د پیغمبر به کې د پیغمبر اطاعت کې داغه تابعداري کې داغه په طریقه باندې چلیږي دا الله د رضا د پاره دی باندې تا اجر او ثواب ملويږي د یو مسلمان خدمت کې داغه سره ورورولي کې داغه سره تعاون کې دا الله د رضا د پاره په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته به اجر ملويږي او ثواب ملويږي یو مسلمان غمجن دی هغه ته مصیبت راغله پریشانی ورته راغله خفګان ورته راغله دی او ته لاړې صرف د هغه سره کېناستې هغه ته دې تسلي ورکړه ستا په تسلۍ باندې رب العالمین دومره زیات خوشحالېږي چې د قیامت په ورځ به دغه تسلي ورکوونکي ته د عظمت او د عظمت او د عزت کپړې ورکړل کېږي او څومره اجر چې هغه مصیبت رسېدونکي ته میلاویږي دومره اجر به رب العالمین تا ته درکوي ځکه ستا په زړه کې دغه مسلمان دپاره بغض حسد کینه نشته دی ته د زړه نه پاک یې مخلص یې د الله رضا دې مطلوب او مقصود دغه مسلمان که بیا چرې وفات شو د رب العالمین له طرف نه حکم دا دی ځکه چې د الله رسول کومه خبره کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هغه د خپل طرف نه کوي بلکې هغه خبره د الله د طرف نه د یو مسلمان جنازه کې تشریک شي جنازې لاړې مقصد دې څه شی دی چې د مسلمان حق ادا کوم ځکه دا د اسلام حکم دی مقصد دا دی چې رب العالمین زمانه خوشاله شي زمانه راضي شي په دې عمل باندې دا د یو قرات ثواب ملويږي د جنازې نه وروسته د نور هم جذبه ده نور هم کوشش کوي چې رب العالمین زمانه خوشاله شي زه ورسره قبر ته لاړ شم نو قبر تلو ته 2 قرات ثواب ملويږي او قرات د دین مراد غرونه دي او کوم وړوکې غر چې دی هغه د احد د غرم رالی
دغه شان دستا پرړه کې دا جذبه ده چې رب العالمین زمانه خوشاله شي د یو مسلمان د پاره قبر وکني قبر کې کار وکي دا قبر ته تیار کو ستا په مهنت مشقت باندې تیار شو ستا کپڑی خاورو کی گند شي پتا باندې خولن اغلا ستا ویخت گند شو تا ته تکلیف ورسید مشقت ورسید ستړی شي ستومان شي پدې باندې مخ پکېږي تا د رب العالمین د خوشحالی د پاره دا عمل وکړو تا ته دومره اجر او ثواب ملويږي لکه یو کور جوړ کې یو بنگله جوړه کې او یو کس ته فی سبیل الله ورکې چې د الله د رضا د پاره دا کور ما تا د وقف کو دې کور کې پاتې کېږي نو تر څو پورې چې دا کس د کور کې پاتې کېږي تا ته اجر او ثواب ملويږي دا تا قبر نه دې کنستلې دا دغه مسلمان ورور لکور تیار کړلې تر څو پورې چې دا دغه قبر کې تا ته دومره ثواب ملويږي گویا دا تا یو بنگله کور جوړ کو او دغه ته فی سبیل الله ورکو ځکه نیت دې صفا ده نیت دې د الله رضا ده ستانیت صفا ده ته مخلصی د الله رضا دې مقصود دا مطلوب دا تکور تا کوم سامان راوړي وړ راوړي غوړي راوړي دال راوړي چینی راوړي کپڑے راوړي یا د کور نور سامان راوړي مقصد دې څه شی دی چې دا زما اهل او عیال دی دا زما بچی دی چې رب العالمین باندې خوشاله شي په دغه هم تا د صدقې ثواب ملويږي ثواب درته ملويږي په دې باندې مخه پکېږي چې زه ګټم او دوی سټي زه ګټم او دوی خوري تا ته بیا الله اجر درکې کنه نور ته څه غواړي ها تر دې پورې یو سړی په زړه کې دا شوق راغی دا جذبه پیدا شو چې یاره زه یو ډېر بهترین او ښه عمل وکړم چې رب العالمین رانه خوشحاله شي او دې دغه جذبې راپاسو خپل کور والله په خوله کې روټۍ ورکړه نو دا هم دومره یو ښه عمل دی ځکه د نیت صفا دی نیت د الله رضا ده په دغه لقمه او په دغه وړۍ ورکولو باندې هم دته د صدقې ثواب ملويږي راغلی کور کې د مور او پلار دی هغوی ته د مینې نه د محبت نه په ډک نظر باندې وکتل مقصد دې څه دی چې د مور او پلار زما تربیت کړلې زئی غټ کړې زما د پاره مشقتونه برداشت کړې زما د پاره تکالیف برداشت کړې او ما ته زما رب حکم کړلې چې د مور او پلار تابعداري دی وکړه د مور پلار مخ ته کتلو باندې خدمت دی لانه دې کړې چاپی دی ور لانه دې کړې پیسې دی نه دی ور کړې بل خدمت دی نه دې کړې صرف کتو باندې رب العالمین دومره خوشحالیږي چې ستا لپاره د حج او د عمرې ثواب دی وای نیت صفا منزل اساد لار باندې رواني او لار کې یو داسې شی پروت دی چې هغه انسان ته تکلیف ورکوي او تاغه شی دغه لارې نه یو طرف ته کو سیټ ته دی کو دومره تکلیف دی هم نه کو چې ښکته شو په لټه دی کو بیا هم تا ته ثواب د دې ملوي د مؤمن هر یو عمل په شرط د دې باندې چې د الله رضا وي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وي د دې لپاره دا انعام هم دی د دې لپاره دا ثواب هم دی اجر هم دی او بدله هم ده صدقه کې چې څومره دي صدقه کې اخلاص زیات وي دومره تا ته اجر زیات دی بعض نیک اعمال هغه یو په لسه بعض داسې یو په 200
باز داسي بغیر حساب د هغې هیڅ حساب نه معلوم بغیر د حساب نه رب العالمین هغه ته اجر او ثواب ورکوي. بنیاد څه شی دی؟ د زړه اخلاص. دا اخلاص دا د ټولو اعمالو دپاره داسې دی لکه څنګه چې دا ژوندي کس دپاره روح وي. کوم عمل کې چې اخلاص وي هغه رب العالمین قبلی، هغه فایده ورکوي. او کوم عمل کې چې اخلاص نه وي، ریا وي، د هغه هیڅ فایده نشته دی، هغه ناکاره عبث او بیکاره دی. بخاری شریف کی راځي د حدیث راوی عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه او یو واقعي ذکر کړل او هغه واقعي بنیاد هغه په اخلاص باندې دی. عمل هم اوچت عمل دی لیکن بنیادی شی هغه کې اخلاص دی. رب العالمین ته هغه عمل دومره خوښ شوی دی چې هغه عمل په وجه باندې هغې کسانو باندې راحت راځي، سکون راځي، خوشحالي راځي، د مرګ نه بچ کېږي، د غم نه بچ کېږي، خفګان نه بچ کېږي، حزن نه بچ کېږي. نن بدنیتي سیوا ده، زړونو کې کوټ دی، زړونه د حسد، د بغض، د کینې نه ډک دي. په ظاهره باندې سفید کپڑے، سپین کپڑے، سپین پگڑی، سپین چادر، سپین لباس، لیکن اندر زړه طرف ته سوچ کول پکار دی چې زړه مې صفا دی او که نه دی. د الله رسول فرمایي یو درې کسانو هغوی روان شو جنگل طرف ته، ځنګل طرف ته. اچانک باران شروع کیږي. چې کله باران راغی دوی یو غار ته ننوتل چې هغې ته سمڅ هم ویلی کېږي. او غار او سمڅ څه ته ویلی کېږي؟ د هغې ډېرې زیاتې فایدې دي او کیدای شي تاسو کې بعضو کسانو لیدلي هم وي. او بعضې سمڅې او غارونه دومره غټي چې هغې کې مکمل کړي او کله چې جنگ حالات شروع شي نو د بمبارۍ نه د هر قسم چیزونو نه د محفوظ پاتې کېدو دپاره ځایونه هغه سمڅې او غارونه وي. او قرآن کې رب العالمین د هغې تذکره هم کړله. د غارونو ډېرې زیاتې فایدې دي، د سمڅو ډېرې زیاتې فایدې دي. دا درې وړه ملګري د باران نه د بچ کېدو دپاره د غار ته ننوتل، دغه سمڅې ته ننوتل. کله چې دوی دنده ننوتل د پاسه نه یو کاڼی راوغورځېد، یو ګټه راوغورځېدله. هغه سمڅې او هغه غار مخې ته ولګېده. هغه خبره وایي د باران نه تښتېدې د ناوې لاندې شپه شوه. هغوی د باران نه ځان بچ کاوه، خبر نه و چې زموږ د هلاکت، زموږ د مرګ، گویا موږ د مرګ خولې ته ورغلو. بعض کرات داسې چې انسان ځان بچ کړي خو مرګ خولې ته ورشي. چې کله د دغه کسانو دا یقین وشو چې د دې ځای نه بچ کېدل زموږ دپاره ممکن نه دي، د دې ځای نه موږ بچ کېدی نه شو، زموږ مرګ، زموږ هلاکت، زموږ تباهي، زموږ مړه کېدل دا بلکل یقیني دي. نو داسې دور خو نه و چې موبایل چا ته فون کړی وی چې هلکه راشئ سمڅه کې ګیر شوي، غار کې دی ګیر شوي، دروم باسئ. ځنګل دی که چغې وایي څوک یې چغې هم نه اوري، د رابطې هم څه صورت نشته دی.
वही چې هر طرف ته سوچ وکې او فکر وکې لا علاج شي د خلاصي صورت درته په نظر نه راځي بچ کېدل د یقین نه دي لا ملجأ من الله الا الیه بیا رب العالمین طرف ته متوجه کیږي الا لله الدین الخالص بیا صرف اوازونه رب العالمین تکو بیا ویو چې زمون مشکل کشا زمون حاجت روا زمون خالق زمون مالک زمون رازق زمون مسجود زمون معبود هغه صرف رب العالمین دی چې ټول انسانانو خالق هم دی مالک هم دی رازق هم دی مشکل کشا هم دی او حاجت روا هم دی بیا څوک په سجده باندې پراته رب العالمین ته جړاګانې کوي څوک په قیام کې څوک په رکوع کې څوک صدقې ورکوي څوک ذکر اذکار کوي څوک تلاوت کوي د څه دپاره چې رب العالمین زموږ دا مشکل لرې کړي دوی خپل منځ کې ویله چې گیر شو زموږ مرګ دا یقیني دی لاسونه اوچت کوي دعا وکوي یو نوجوان دعا کوي یا رب العالمین زه یو شپونکی ما زما محنت زما مشقت زما ډیوټي زما مزدوري دا ده چې زه څاروي ساتم لیکن پردو پټو کې نه ساتي ښه د پردو پټو نه ورته جوار او غنم او سیزونه نه ریبي چې غواګانې او څاروي دې ساتلې پردي پټي پې خوري اخیستې ده په حلالو پیسو خوراک ورکوي د حرام بیا فرمایي چې هغه په سار ته و ماښام به راته یو ورځ داسې وشو چې دا سهار لاړ ځکه چې دا کوم څاروي چې ساتي شپونکی دی کوشش دا کوي چې دا ځای ته ورسم چې کوم ځای کې زما څاروو ته ښه واښه میلوي لکه نن وخت کې بعضې خلک داسې چې هغه پټي ته ورځه چې کوم کې ښه واښه دا ریبې دی څوک ته تپوس کولو والی د شپې ورشه بل ټیم ورشه واپسې چې کله دا راځي نو د ټیم دا و چې دی ماښام ته رارسېد لیکن په دغه ورځ په ده باندې ناوخته شو چې کله واپس کور ته راځي مور او پلار انتظار کوي ځکه مور او پلار مینا محبت هغه د بچي سره د بچي مینا محبت هغه په کاڼو بوټو باندې چې کله بچی بار لاړ شي مور هم پریشانه پلار هم پریشانه زړه یې تش تش کېږي چې بچی به مې څه ټیم راځي روټۍ به یې خوړلې نه به یې خوړلې دغه شان د ګرمۍ کې به یخنۍ کې به سهولت کې به مشقت کې به تکلیف کې به تر څو پورې چې واپس دا بچی نه راغلی مور او پلار به هغه شان د تش تشي د دغه نوجوان مور او پلار دواړه بوډاګان هم او خلک څه کوي چې کله نوجواني د بابا ډیوټي لګېدلي تنخواه راوړي هر یو ورته وایي پاپا مې دی او دا مې دادا دی او دا مې پلانکی دی او دا مې ډینګی خو چې کله په بستره شي یا په کټ شي یا په کور شي بیا وایي هر یو لړکی د دې دور تلل دی ماډرن او جدید دور دی جب تجھے کھلاتا تھا جب تجھے پلاتا تھا جب تجھے کماتا تھا جب تیرے لیے وہ محنت کرتا تھا اس وقت تو ابا جان تھا اس وقت تو پاپا تھا اس وقت تو والد محترم تھا اس وقت تو ابا جان تھا لیکن نن چې جیب خالی شو نو اوس د مشران دا د مشرانو دور زمانه ده او دا مډرن خلک په دې پوهېږي دا نه پوهېږي مور او پلار انتظار وکړو بس هغوی لاړه اوده شو دغه بچی چې کله واپس راغی د ټولو نه مخکې د خپل مور او پلار تپوس کوي چې مور او پلار مې څه شو ای نوجوانه ستا دپاره دا سبق دی درس دی چې کله کور ته راځې د ټولو نه مخکې د مور او پلار خدمت کې حاضرېږه
مور او پلار سره ملاقات کوا د هغوی خوا ته ورځه وروستو بیا خپل اهل و عیال ته راځه وی هغه آرام کوي بچی ورته جاړي وی موږ وږي شوي یو زموږ دپاره د پیو د دودو ضرورت دی بیبي ورته ووایي چې موږ وږي شوي اوس دغه نوجوان دغه سړی دغه ځوان نن خو هر یو پوزه توره کې وایي زه ځوان یم هر یو مخ سبا کې وایي زه ځوان یم ځوان هغې ته ویلی کېږي رجل هغې ته ویلی کېږي چې کارونه د سړو کوي چې کار د ښځې کوي دا څنګه ځوان دی کار د سړي وکړه بیا به دې موږ ومنو چې ته ځوان یې وایي ټیک ده بچي مې هم جاړي بچی می هم وږي دي زه هم وږی یم اے بیبي اے بیگم صاحبه ته هم وږي د نن وخت نوجوانان نه دي چې بازار ته لاړ شي او کوم ښه شی پې لګي نو بیبي ګلنار بیګم ته یې رارسوي چې تا رانه خفه نه شي خیر دی مور او پلار دې خفه یې که نه او نن سبا خو ورته کمرې هم ځان له کړي دي رومونه هم ځان له دي بس که سره راوړي څادر کې مورته راوړی شي شاپر کې مورته راوړی شي او مور او پلار باندې څوک بیا څه کوي وایي مور او پلار هسې هم کمزوري شوي دي د دې د هډوکو کې نور قوت هسې هم نه راځي خو دې باندې خوراک کول پکار دی چې تکړه شي وینه جوړه شي جسم یې مضبوط شي دا خو هسې هم بوډاګان شوي دي کې څه کوي هغه نوجوان څه وایي چې سب سے پہلے اپنے والدین کو دینا ہوگا بیبیم ورته مینتونه بچیم ورته مینتونه جړاګانې فریاد دغه نوجوان وایي تر څو پورې چې دا پی زما مور او پلار نه ایستلي تر هغې پورې به دا پی زه هم استعمال نه کړم او تاسو به رانه هم ویننئ لہذا زما مور او پلار په ما محنت کړلی مشقت یې کړلی زما دپاره یې تکلیفونه برداشت کړلی زما تربیت یې کړلی مور او پلار به مې وږي او تاسو به یې استعمالوئ او دومره با ادب هلک چې مور او پلار ته چغې نه وایي سوري ورته نه وایي چې اما اے ابا اے لالا اے کاکا اے چاچی اے نانی دا آوازونه ورته نه کوي دغه نوجوان په خپله ځي دغه چیلی نه دغه سرونه دود حاصلوي پی حاصلوي بیا یې په خپل لاسو کې نیول دي خپلې بیبي ته هم نه وایي چې ورشه دا پی ورته ونیسه نه خپلو بچو ته وایي ځکه خدمت هم په ده باندې دی دا بعضې نوجوانان داسې نه خپلو بیبیانو ته وایي شابه د مور او پلار خدمت مې کوه او په خپله یې نه کوي نه په هغې باندې نه دی په تا باندې دی سنډه په شان دې غټ شوی ته خدمت نشي کولی دغه نوجوان ورته ماښام نه ودرېد اواز ورته نه کوي مقصد یې دا دی چې د مور او پلار په آرام کې به مې خلل راشي مور او پلار ته به مې تکلیف ورسي پریشانه به شي خفه به شي اوده کېږي هم نه وایي کېدی شي دا مور او پلار مې راپاسي هغوی وکړي دا مور او پلار مې راپاسي او زه نه یم نو کېدی شي هغوی نور پریشان او خفه شي چې بچی مې تر اوسه پورې ولې نه دی راغلی دغه شانتې ورته ولاړ دی لکه د لرګي چې کله سار شو د سهاره پورې یو ګنټه نه دی 2 ګنټې نه ده ټوله شپه ورته ولاړ دی تاسو وایئ چې دا اسان عمل دی تاسو خو ټوله شپه خوبونه کوئ د سهار لمونځ هم درنه تلئ جمعه خان دله پکې ډېر دی اختر خان دله پکې ډېر دی د سهار لمونځ هغه خو بلکل ډیلیټ کړی ساقط کړی دی ختم کړی دی چې په اسلام کې پنځم لمونځ هم شته دی او که اوس د چا نه تپوس وکړم وایي 5 لمونځونه خو که دا تپوس یې وکړم چې سهار لمونځ دې کړی نه یې دی کړی هغه نوجوان د مور او پلار د راضي کولو دپاره ټوله شپه یخ ولاړ دی او تا د رب العالمین د راضي کولو دپاره د خوشحالولو دپاره صرف 10 منټه ټیم نشي ورکولی ته ځان ته مسلمان وې د پیسو حاصلولو دپاره د تنخوا دپاره د وظیفې دپاره
د غب شپ د پاره په ګنټو باندې ناسه کدر ته आवाज وکي افسر درته आवाज وکي مشر دې درته आवाज وکي نو په څلورو خپو ورته رواني رب العالمین منادره आवाजونه کوي یو مسجدنا یو جماعتنا د هر جماعت نه د صدا راوځي د اعلان راوځي حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاه خير من النوم او تبد بخت بخپل بشتراکی پروتي آیا دا رب العالمین دا رزق تعالی نه درکړي آیا رب العالمین دا جسم نه درکړي آیا رب العالمین دا خپل نه درکړي نن ته د خپل جسم د رب العالمین لپاره نشي استعمالولای لاسونه خپل جسم نشي استعمالولای یاد وساته دا جسم به خاوري کیږي یاد وساته د مخ دا چهره به ختميږي یاد وساته دا غوخي به ختم شي یاد وساته د جسم ټوکړي ټوکړي به بیا نه لیکن رب العالمین ته بس جواب ورکړي څنګه نوجوان مور او پلار چې را پاسي دومره خوشاله شو چې بچی د ماښام نه ولاړ نن زمونږ بیټکونه آباد دي ډېر افسوس او دک سره وایم که غیر آباد دي د الله کورونه غیر آباد دي زمونږ کمرې کورونه آباد دي د الله کورونه غیر آباد دي څنګه خادي ورځ به بیا مونږ څنګه سعادت او نیکبختي به بیا مونږ او څنګه به تا د کامیابي او کمرانی میلاو شي کله چې دا نوجوان دعا کوي و یا رب العالمین کدغه عمل ما ستا د رضا د پاره کړی یا رب العالمین دغه عمل تا قبول کړی نو زمنګ مرګ دا یقیني دی الله د دې زینم بچکا دغه نوجوان دعا کوي دغه رجل دغه ځوان دا دعا کوي رب العالمین دا دعا قبل یو د غرنا غکانه معمولی غونته اخواشي ویم نوجوان بل ته وای چې تاب هم څه عمل کړي لہذا محترم موږ کوم یو عمل کړل کوم یو عمل زمنګ داسې دی چې په هغه عمل باندې موږ د الله د عذاب نه ځان بچو کوم یو عمل داسې دی چې موږ په هغه عمل باندې خپل مصیبت لري کو کوم یو عمل داسې دی چې په هغه عمل په وجه باندې موږ خپل حاجتونه د رب العالمین نه پوره کو زمونږ عملونه خو نشته دی هغه عادتونه هم نشته دی دعوې خو غټې غټې دي خبرې خو غټې غټې دي مسائل فضائل خو غټ غټ دي لیکن عملی او پریکټیکل زندگی هغه کې بیا موږ ټول صفر یو دا دعا کوم کسانو د هغې کوم عملو انشاء الله اگر زندگی باقی رہی آئنده جمعه باغا بیانو الله دې امين الحمد لله